السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سجان داس ګورې چې فورکس ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د کینډل سټیک پیټرن باندې کوو چې پیټرن څنګه کار کوي څنګه استعمالېږي همدا شانتي موږ وایو چې پیټرنز مخکې ویډیوګانو کې موږ د پیټرنز د سیریز سٹارټ کې او په دې کې ان شاء الله د پیټرنز یعنی د پیټرن مطلب دا چې د کینډلز تو سو کینډل چې یو ځای شو یو خسته منظم شکل جوړ کړي د ښه ټریډ لپاره د پیټرن ویل کېږي صحیح شو ښه اوس موږ نن موضوع د کم پیټرن باره کې دا موږ ډبل ټاپ او ډبل باټم پیټرنز باره کې د صحیح شو هغه کم یو دی هغه دا دی اول به ګورو ډبل ټاپ به ګورو ډبل ټاپ دی ته وایي ډبل ټاپ چې دی ډبل ټاپ ګوره ډبل ټاپ مطلب د دوه بره مطلب دلته یو کراس شوی دلته یو کراس شوی سپورټ ریزسټنس مخکې مار دی ویلې دی سپورټ ریزسټنس تیر ویډیوګانې وګورئ که څوک نه پوهېږئ ګوره سپورټ ریزسټنس ګوره دلته ریزسټنس چې کمې کوي ګوره ریزسټنس یو ریزسټنس بل ریزسټنس خپل ریزسټنس یې کړی دی دا یو دې ځای نه تللی دلته دغلته یو ریزسټنس یې کړی لاندې راغلی مطلب دلته یو واپسي کړی لاندې راغلی دې ځای نه بیا د دې خط په دې ساحې باندې بیا واپس تللی بیا دلته بیا یو خط جوړ کړی واپسې کړی دلته لاندې راغلی سی شو دې دغه یو ایم جوړی کې دې ته چې وایي بره ساحه کې دا اکثریت بره راښکاره کېږي چې دا کله راښکاره شي نو تاسو به سیل ته ځان اماده کوئ چې صرف دغه بریک اوټ مطلب دا چې لاندې دا ټرنډ مات کړي او لاندې خواته لاړ شي بریک اوټ وځي که بره مات شي دې ته بریک اوټ سوی لکه په یو لیول کې مارکیټ روان یا یو اړخ خواته یا بره یا لاندې مارکیټ ته هغې لیول نه خطا شي دې ته بریک اوټ ویل ریټیسټ ته وایي ریټیسټ چې دی دا کوم ځای کې چې بریک اوټ وکړي مارکیټ لږ لاندې راشي واپس بیا مطلب بره راشي او ما کوم خط کې چې بریک اوټ کړی هم هغې سره بیا ټچ شي او بیا لاندې راشي دې ته ریټیسټ وایي صحیح شو مطلب دوباره هغه دې سره ټچ کېږي نو لنډه دا د دې هغه تعریف تاسو ته معلوم شو چې په ډبل باټم څه ته وایي ډبل باټم په اکثریت چې راښکاره شي ډبل باټم کار څنګه دی چې ډبل باټم به بره ګورئ صحیح شو بره مارکیټ بره تللی هلته به ډبل باټم ګورئ ډبل ټاپ به شي بخښنه غواړم ډبل ټاپ به ګورئ چې کله تاسو تر څو کنفرمیشن حاصل کړئ او بریک اوټ وشي او سیل وکړئ صحیح شو همدا شانتې دا ډبل ټاپ شو دا ډبل ټاپ شو ډبل باټم څنګه دی ډبل باټم هم هماغه تشریح ده صرف لاندې دا ډبلیو جوړي هغه ایم غوندې جوړېږي دا ډبلیو غوندې جوړېږي لاندې مارکیټ راغی دلته یو واپس سپورټ یې وکړئ لاندې سپورټ ورته وایي بره ریزسټنس ورته چې بره راناتوي صحیح شو تېرو ویډیوګانو کې تفصیلي غږېدلی دې ځای کې ګوره سپورټ یې وکړئ مارکیټ بره راوړو بیا دې ځای نه بیا لاندې راوړو دلته بیا د همدې خط په حساب سره یا دې نه لږ بره لاندې دا خو خطونه دي انشاءالله کینډلو کې موږ غږېږو لایف اگزامپل یې هم ګورم دغه واپس دلته سپورټ وکړئ صحیح شو دې ځای کې واپس څنګه وکړئ سپورټ وکړئ مارکیټ بره لاړو دلته بیا دلته بوست ګوره دا ډبل باټم نوم نه معلومیږي چې ډبل باټم ډبل په لاندې ساحه کې جوړیږي یعنی کله چې تاسو مارکیټ لاندې تلئ دغه مارکیټ یعنی دغه چې ډبلیو جوړه شوه ډبل باټم جوړ شو تاسو به نور ټریډ پکې نه کوئ صرف به دغه د بای دپاره ځان اماده کوئ او څه به اماده کوئ چې بریک اوټ بره وشي نو بریک اوټ به وکړئ بریک اوټ په وخت کې به تاسو بای ولګوئ صحیح شو ښه راځئ چې اوس لایو مثالو ما په نښه کړي شي اول به ډبل ټاپ وایو ډبل ټاپ څنګه ګوره دا مثال دی ډبل ټاپ دا مثال تاسو دلته ګورئ دلته دا دې ځای نه مارکیټ بره لاړو صحیح شو دا مطلب دې ځای نه مارکیټ بره تللی دی تاسو دې ځای نه بره لاړو صحیح شو دا دی صحیح شو دغه دی بره لاړو اوس د دې ځای نه مارکیټ دې ځای ته واپس راغی صحیح شو تر څو اوسه پورې موږ سره کنفرمیشن نشته لا دلته به تاسو هېڅ شی هم نه کوئ لکه دا دې خوا مارکیټ چې کوم جوړ شوی دا دې خوا مارکیټ لا نه دی جوړ شوی ته وایې چې مطلب دا اوس لکه نوې کینډلې جوړېږي دې ځای کې نو ته به دې ځای پورې لا صبر کوې دې ځای نه مطلب مارکیټ واپس څنګه شو واپس بره لاړو واپس څنګه شو واپس دې ځای نه بره لاړو دا دی دې ځای نه بره لاړو مارکیټ واپس بره لاړو دې ځای نه بیا دلته به هم سودا نه کوئ ښه به دې د صبر کوئ دغه دی چې شو ایم جوړ شو دې ته وایي ډبل ټاپ جوړ شو یو ټاپ بل ټاپ دغه دی دلته به ورته زه یو خط رسم کړمه دا دی صحیح شو دې خط کې ډبل ټاپ یې وکړئ نو تاسو به اوس کوم ځای کې سیل کوئ دا خط درته رسموم دا ګورئ دلته د ایم د اخرنی کنج ګورئ که نه دا چې ډېر کنفرمیشن سره الی دې ته دا خط راوړئ صحیح شو دې ځای کې زه دلته راوړم دا دی
اوس به تاسو سیل چیرته لګوئ سیل چې دی کنفرمیشن به یو کینډل دوه کینډله که اوږد کینډل جوړیږي خو چې لږ زیات جوړ شو نو تاسو به سیل ولګوئ که یو کینډل دا دی جوړیږي نو تاسو به دوه یا درې کینډلان مطلب یو کینډل دا دی راکراس شو دویم کینډل چې جوړ شو کمپلیټ شو نو دریم کینډل چې ځان لږ سور ښکاره کړي لکه دیز کې به تاسو څه وکړئ په دیز کې به تاسو سیل ولګوئ صحیح ده زه درته دلته یو وړه غوندې نښه ورته وکړم دا نښه به ورته وکړو دا هم صحیح راځي بس دا کوم ځای کې مې چې دا نښه پرېښې دې ځای کې مطلب سیل وکړئ یو کینډل کراس بل کینډل جوړ بل کینډل کې به دې ځای کې به سیل وکړئ دومره پروفیټ دې ځای پورې درکوي دا غټ پروفیټ دی صحیح شو ښه او همدا شانتې تاسو ګورئ تاسو کتلی شئ چې مطلب زه به دا خطونه ایسته کړم دې ځای کې به زه ډبل ټاپ هم دغه کړم ډبل باټم به وګورو صحیح شو اوس به دا ډبل ټاپ وګورو دا به ټول ایسته کړو اوس به وګورو چې ډبل ټاپ هم وکړو ډبل باټم ګوره یو کینډل خو دا دی یو ډبل ټاپ ډایرکټ دلته موږ پیدا کولی شو دا څنګه د ګورو دا دی دې ځای نه مارکیټ لاندې راغی دا دی مارکیټ لاندې راغی صحیح شو دا دی دې ځای نه مارکیټ لاندې راغی دې ځای نه واپس بیا مارکیټ دې ځای نه دا دی مارکیټ دلته راغی بیا دې ځای نه واپس مارکیټ ځي دا دی دې ځای نه مارکیټ ځي واپس دې ځای پورې راځي خو پروا نه کوي ګوره دلته هم تاسو کولی شئ دې ځای پورې هم راشي دې ځای نه هم ډبل ټاپ جوړ کړی دی صحیح شو دې ځای نه دا دی دې ځای نه مارکیټ جوړ شوی دی زه به دا خط درته مکمل رسم کړم دا شی شو ډبل باټم جوړ شو ډبلیو جوړه شو په لاندې کې ډبلیو جوړېږي بره کې ایم جوړېږي نو دا جوړ شو زه به د هوریزنټل لینونه مو رسم کړم دا د هوریزنټل یو لین شو دا د هوریزنټل بل لین شو دا د هوریزنټل لینونه شو صحیح شو مارکیټ دې ځای نه راغی دلته ګوره بیا مارکیټ لاندې راغلی ګوره دې ته وایي ریټیسټ ګوره دلته یې ریټیسټ کړی دی دې ځای نه مارکیټ راغی واپس راغی مارکیټ ریټیسټ شو دا دلته انکراس کړی صحیح شو نو تاسو به لږ کنفرمیشن سی کلیر رالی دا دی دلته ډبل باټم جوړ شو خو دلته یې کراس وکړئ نو دلته سمال اماونټ بای وکړئ نو دې ځای پورې دلته بای بل هم کولی شئ نو دې ځای پورې تاسو څه وکړو پروفیټ حاصل کړئ نو اګزامپل یې زیات دي د اګزامپل یې دام شو نور هم د اګزامپل یې چار کې ډېر میلاویږي اوس ویډیو نور هم اوږدېږي نو انشاءالله په دې پوه شوي یې که بیا هم نور څه نه پوه شوي اګزامپل غواړئ یا څه بل څه لایو دغه غواړئ انشاءالله بیا به پرې وغږېږو خو تاسو چې کله هم ټریډ کوئ دغسې ډبل باټم ډبل ټاپ کې که ټریډ کول غواړئ دغه شی به ښه تفصیلي ګورئ بیا به هغې نه پس څه کوئ ټریډ به لګوئ صحیح ده انشاءالله الله دې چې په دې ویډیو پوه شوي تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله